د پښتو مشهوره سندرغاړې نیلو نن سبا په هسپتال کې په ډیر بد حالت کې پرته ده. هغې د هسپتال نه پوښتنو ته څه پیغام ورکړی دی، دلته در سره د هغې خبرې او ویډیو شریکوم. تر اخره را سره پاتې شئ. درنو دوستانو، نیلو چې د سوات سره تعلق لرونکې پښتنه سندرغاړې ده، تاسو ټول به یې پیژنئ چې هغې د خپلو سندرو د لارې ډیر زیات شهرت موندلی دی او ډیر مینوالې پیدا کړي دي، چې نن سبا هغه په هسپتال کې پرته ده او ویل کېږي چې د هغې اپریشن دی، بلکې اپریشن شوی هم دی. هغې په خپل یو پیغام کې د خپلو مینوالو نه غوښتنه کړې ده چې ماته دعاګانې وکړئ. نیلو څه موده وړاندې د خپلې مور په باره کې هم داسې خبرې کړې وې چې د مور یې اپریشن او هغه هم په ډېر سخت حالت کې وه. نیلو چې څه موده وړاندې یو انټرویو کړې وه، پکې ویلي وو چې موږ د ډېرو سختو سره ژوند کوو، د ډېرو سختو نه تېرېږو او پښتانه چې موږ ته یو د ډمانو یا د ډانسرانو په نظر باندې ګوري، هېڅ زموږ قدر عزت نه کېږي، خو چې کله زموږ څه پروګرام دپاره غواړي نو هغه ټیم کې زموږ عزت کېږي او داسې راته بیا ډېر په سپکه سترګه کتل کېږي. هغې په خپلو خبرو کې ډېر زیات د افسوس اظهار کړی دی، د پښتنو نه یې ګیلې هم کړي دي. هغه چې اوس په هسپتال کې ده او د ډېر سخت حالت سره مخ ده، وایي چې پښتانه دې ماته دعا کوي، ځکه چې وایي زما اپریشن دی او دعاګانې کوي چې دا اپریشن مې کامیاب راشي. درنو دوستانو، دا و د نیلو جان یو پیغام چې تر تاسو مو در ورسوو چې هغه په هسپتال کې په سخت حالت کې پرته ده او ډیر خلک هغې ته په کمنټونو کې ګډې وډې خبرې هم لیکي. نو دوستانو، ټولو ته خواست کوو چې هیڅکله هم چا پسې غلطې او ګډې وډې خبرې مه لیکئ، ځکه چې هغه هم انسانه ده او د هر انسان زړه ته ګیله ودرېږي. دا ویډیو تر همدې ځایه وه. ډېره مننه مو کوم چې تاسو را سره تر اخره وکتله.